السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او د عافیت پروګرام سنبال قدرمنو IMS اکاډمۍ ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه د اسپیټ دپاره ثبت نام کولی شئ او څنګه دغه اپلیکیشن فورمونه کولی شئ. په دې پښتو ویډیو کې به تاسو طریقې هم وښیم څنګه ښه دقیق ثبت نام کولی شئ چې کله پوښتنه باندې نه پوهېدلې نو بیا څه وکړئ او څنګه د AI څخه هم ښه استفاده وکړئ. اول به راشئ تاسې همدې لینک ته ته به لږ لاندې راکوشئ، همدا لینک دی، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو لږ به انتظار وکړئ. نو زه خو د آلریډي نه اکاونټ لرم، خو تاسو به دلته خپل نوم ولیکئ. صحیح ده، دلته به خپل ایمیل ادرس ولیکئ چې هر ځای وي هماغه به ولیکئ. د هغه نه بعد دلته خپل پاسورډ ولیکئ، دلته بیا پاسورډ ولیکئ. د هغه نه بعد چې کله دا ټول ډک کړل بیا په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو چې کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره بیا داسې یوه صفحه خلاصه شي. کله چې تاسو سره داسې یوه صفحه خلاصه شي په دې کې به خپل ایمیل ادرس ولیکئ، په دې کې به چې کوم پاسورډ مو مخکې ورکړی و هماغه مو ولیکئ. نو زه دا ورکومه تیاره، نو زما د کمپیوټر کوډ دی ښه، دا مخ چې په راغلی. خو کله چې دا مطلب دغه څه نه ډک کړله د هغه نه بعد بیا په لوګین باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په لوګین باندې کلیک وکړو تاسو سره به داسې یوه صفحه خلاصه شي. دا یو عمومي معلومات دي، دې پسې مه ځئ، تاسو به ډایرکټ په اپلای باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اپلای باندې کلیک وکړو دا څلور شیان دي تاسو سره، پنځه. اول نه چې پرسنل انفارمیشن، تاسو باید خپل شخصي معلومات ورخېجوئ. themes دا چې کوم دغه اسپیکټ په باره کې معلومات دي هغه پوښتنې تاسو باید ځواب کړئ. فاینانشل سپورټ کوئ، تاسو چې د فاینانشل سپورټ مطلب ضرورت لري چې مطلب تاسو ټیکټ دپاره یا د ویزې دپاره پیسې درکړي نو تاسو هغه هم دلته انتخابولی شئ. او کنسسټنټ دغه به وروسته ووایو چې دلته ګیټ شوي دي، بخښنه غواړم ما څخه هېر شو. هغه نه بعد سمري دغه تاسو به کولی شئ چې خپل اپلیکیشن چک کړئ. اول دلته باید زه خپل نوم ولیکم کوم چې ما لیکلی دی، د هغه نه بعد به زه د هیواد انتخاب کړم. موبایل نمبر دپاره نو زه دلته افغانستان انتخاب کړم. دلته باید خپل موبایل نمبر ولیکم، خو دلته پکې باید دا کوډ نه وي. موبایل نمبر همداسې راځي. کله چې د موبایل نمبر پکې ولیکو دیز کې باید تاسو خپل ډیټ اف برث انتخاب کړئ. نو وبخئ دلته باید تاسو خپل ډیټ اف برث انتخاب کړئ. را به شي شپږ، زما خو ډیټ اف برث دا دی، تاسو پکې خپل ډیټ اف برث انتخابولی شئ. اوکې د هغه نه بعد تاسو جنډر انتخاب کړئ. دلته باید تاسو فیمیل میل انتخاب کړئ. زه خو میل یم، تاسو که څوک جنډر یا هغه د فیمیل یا هغه د فیمیل انتخاب کړئ، مطلب ښځې. او که څوک د پکې اجرای نو هغه به کولی شي چې ادر انتخاب کړي. خو الحمدلله زه میل یم، یعنې مطلب هلک یم. د هغه نه بعد به تاسو باید خپله نیشنلیټي انتخاب کړئ. تاسو د هر هېواد هستئ، پاکستان هستئ، د افغانستان هستئ، دا به انتخاب کړئ. زه خو افغان یم، دا به انتخاب کړم. بیا چې تاسو چېرته اوسېږئ، که په افغانستان کې اوسېږئ افغانستان به انتخاب کړئ، که په افغانستان کې نه اوسېږئ نو بیا به چې کوم هېواد کې اوسېږئ د اوس دپاره هغه به انتخاب کړئ. زه خو افغانستان کې اوسېږم. د هغه نه بعد تاسو چې کومه برخه اوس وایئ، ته چې هره برخه وایئ مطلب ته انګلیسي ادبیات وایئ، ته کولی شئ ته انګلیش لانګویج لټریچر ولیکئ. چې ته هره برخه وایې هغه به ولیکې. زه سپلای چین وایم نو زه به دا ولیکم. صحیح ده، چې هره برخه وایې هماغه به دلته ولیکئ. د هغه نه بعد به تاسو خپل پوهنتون نوم لیزي ولیکئ. نو زه خو لوسر یونیورسټۍ کې ما قطر کې نو ما پکې لوسر یونیورسټۍ ولیکئ. تاسو چې هر پوهنتون کې د هماغه پوهنتون نوم به دلته ولیکئ. د هغه نه بعد به راشئ تاسو به د خپل پوهنتون ویب سایټ هغه لینک دلته کاپي کړئ. خو چېرته تاسو ویب سایټ د پوهنتون ویب سایټ نه لرئ نو مهم دلته پکې دا ولیکئ. د هغه نه بعد تاسو مطلب د لومړي ځل لپاره تاسو د اسپیټ په اړه چېرته واورېدل نو دلته به تاسو خپل چېرته چې مې اورېدلي هغه به ولیکئ. تاسو زما د خوا اورئ نو تاسو کله زما د خوا اورئ نو دغه زما نوم به دلته ولیکئ. صحیح ده، زما نوم به همدې ځای کې ولیکئ. د هغه نه بعد به راشئ دلته پلیز اپلوډ یور سټوډنټ سرټیفیکیټ از ا PDF. تاسو مطلب خپله هغه څه شی اپلوډ کړئ، سټوډنټ ID مطلب محصل کارت چې کوم ته ویل کېږي، یا هغه اپلوډ کړئ، یا مطلب سټوډنټ انرولمنټ لیټر ورته ویل کېږي، هغه به اپلوډ کړئ دې ځای کې. بیا به د هغه نه بعد په دې باندې داسې تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې مطلب ته په انګلیسي باندې خبرې کولی شي. او د دې نه بعد به تاسو دا مه انتخابوئ CO تاسو باید ریګولر پارټیسپیټ انتخاب کړئ. هغې نه بعد به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د هغه نه بعد تاسو دا څو پوښتنې کوي. انګلیسي کې خو مواد تاسو باندې په دغه باندې AI باندې مې ځواب وایي، خو کولی شئ په AI باندې ځواب کړئ. خو لږ یې ایډیټ کړئ. دا به تاسو راولئ چې GPT واره AI ته به کاپي کړئ، هغه به درله ځواب درکړي، دلته به یې ولیکئ. خو کوشش وکړئ چې ځواب مو داسې وي چې ستاسو د معلوماتو سره هغه
ارتباط ولري تاسو شخصي معلومات پکې باید کارېدلي وي د هغه نه بعد تاسو دا راوړئ دا به چټ جی پی ټي ته کاپي کوي هغه به ته جواب کې دلته پیسټ کړي به دا راوړئ چټ جی پی ټي ته کاپي کوي هغه به ته جواب کې دلته پیسټ کړي ها اوس کو څوک چې څنګه چې به دونه نه پوهیږي به څه شو کې زما ګروپ کې میسج وکړي تاسو به یو کس ثبت نام وکړي پیسې بدنوالي بیا کیږي خو ما طریقه درو خو دلخه خو لګ به د خپل جواب ایډیټ کوي لګ ها د هغه نه بعد په نیکست باندې کلیک وکړئ دلته مطلب دا پوښتنې دي کوم مطلب ته فاینانشل سپورټ پسې ګرځي خو دا بل ته انتخاب کې مطلب تاسو ول دوی مرسته وکړي سات ټیکټ او تاسو ځکه هغه بل ته جواب کته کو چې جی بي ټي باندې جواب ونی کوي ته به پیس کې ته چې دا مطلب فل فند غواړي کوم مطلب نیم فند غواړي چې مطلب نیم فند غواړم ما فکر باندې نیم فند خده کو چې ته میرج او تا واده کړی ته کول شي ته د خپل اولادونو شمیر دلته ولیکي او کو واده نه کړی نو به صفر ولیکا کو واده کړی نو به ولیکي به تاسو سیلري سمرستا مارچ تمر د پیرو کې نو هغه باید دلته ولیکي صحیح ده چې هر څومره معاش تاسو لري هغه باید ته ایرو ته واړی یا ډالر ته به واړی هغه به دې سی ولیکي او ته کولای شي چې پارټیسیپیټ شي په اسپیکټ کې وداوت فاینانشل سپورټ نه او زه کولای شم خو شي ته نشي کولای پاکټ پارټیکولر فاینانشل سپورټ نو ته به دغه دا سار یو انتخاب وي دا څه د خو شي ز فل سپورټ ترلاسه کوم نو زه به د اسپیکټ کې مطلب زه به اسپیکټ ته درشم او دا دویم د سیده چې مطلب کو چې زنیم سپورټ ترلاسه کوم نو زه به اسپیکټ ته درشم او دا ولنه چې کوم د کو تاسو ماته سپورټ راکې کو نه خو د اسپیکټ ته درځم ودی بس دا پارټیسیپیټ مطلب کېږي مو عثمانه پښتو کې لغات یې شو مطلب زه به دغه اټینډ کوم اره پښتو کې ورته خپل لغات ګوري خا د هغه نه بعد راشي is there any other information you would like to consider when you are reviewing your application for travel funds کو چیرته مطلب نور معلومات او وضاحت ورکړي چې مطلب تاسو سره دوی ولې مرسته وکړي ته ولې مطلب د ټیکټ ویزا درکې دا به ته انتخاب کوي هغه به دلته ولې چې ټیکټ باندې ایسته جواب به ولې ګل دی بیګه کاپی کې د هغه نه بعد به په نیکست باندې کلیک وکړي کله چې په نیکست باندې کلیک وکړو خو بس دی کې به یس انتخاب کړئ دی کې به یس انتخاب کړئ دی کې به ټول ټیک مارک کړئ دا غنه بعد بدلته هم یس انتخاب کړئ او بیا مطلب په نیکست باندې کلیک وکړئ کله چې په نیکست باندې کلیک وکړو دا تاسو اپلیکیشن شو چک وکړئ د خپل معلومات به دقیق چک کړئ تاسو ډیټ اف برث باید چک کړئ دا به تاسو چک کړئ د هغه نه بعد بس تاسو راشه په دې اپلای باندې کلیک کړئ کله چې په دې اپلای باندې کلیک کړئ نو تاسو اپلیکیشن به سبمټ شي او دا به هغوی ته ورسیږي چې کله دا تاسو سبمټ کوئ نو تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ فقط دومره وکړئ چې دا ایمیل متعقبوي به ته زه په ګروپ کې معلومات درکوم خو څه وکړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ چې زما د ویډیو ډېر ویو واخلي او سبسکرایب هم پوره شي چې له خوند وکړي مننه چې ما سره تر دې وخته وئ ښه وخت او ښه شي